پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام العبرة بالخواتیم، خلکو اعتبار خاتمه ته دی، نه معلوم چې زما او ستا خاتمه پر کوم حالت باندې راځي. په کار دا دی د سړي سره د ټولو څه زیات د خپلې خاتمې فکر ورسره وي، نه معلوم چې زما خاتمه به الله تعالی په کوم شکل راولي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیبر غزا لراله او د خیبر پر قلاو باندې محاصره واچوله. شاوخوا مجاهدینو خیمې ودرولې او ټول کلی و علاقه یې محاصره کړه. چې کله د مجاهدینو خیمې ودرېدلې نو د خیبر د کلي څخه د کروس یو شپانه دی په رنګ باندې تک تور سیاپام انسان دی، د دې کلي پسونه ګوري. هغې په د خیبر په کونج کې رمه ګوري، برای د ځانه سره فکر وکړي چې دغه څنګه خلک دي چې اوس راغلي دي، تراسه ورسه دی خیمو له په دی خیمو کې څوک دي، ته خو اسې شپانه یې په تا څوک څه غرض لري. برای کراره د خپله رمه راورموله، کرار راځي چې کله د خیمو طرف ته نږدې رالی، برای رمه پرېښوله رالی یو خیمې ته ودرېدی. د خیمې والا څه پوښتنه کوي، وایي ستاسو سردار څوک دی، ستاسو مشر څوک دی؟ صحابه ورته وویل چې زموږ سردار په دې خیمه کې دی، چې په کومه خیمه کې پیغمبر علیه السلام اوسېدی هغې ته یې لاس ونیو، دې خیمه کې اوسېږي. د هغه شپانه یې زړه یې نه اخلي. یو داسې سردار چې د هغې څخه د دنیا غټ قوتونه، د دنیا غټ قومونه هغې لرزه براندام دي، په خپلو علاقو کې د بیر شپې نسي کولی، او داسې سردار به په دې معمولي خیمه کې چې هغې د کجورو د پاڼو څخه جوړه ده، په دې کوډل کې به څنګه واوسېږي؟ شپانه اول وزرت نه لویږي چې هغه سردار دی په دې خیمه کې، لیکن آخر چارو ناچار چراله د خیمې په دروازه کې ودرېدی که ګوري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خیمه کې ناست دی. بره په کونج کې ورته کښېناستی، پیغمبر علیه السلام سره مجلس کې ورته سړی تاسو څه پیغام دې قوم له راوړی دی، تاسو د دې قوم څه غواړئ؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته موږ دې قوم ته د ایمان او د اسلام پیغام راوړی دی، موږ د دې قوم څخه ایمان او اسلام غواړو چې په ایمان مشرف سي او په اسلام کې زندگی راولي. دغه زموږ پیغام دی او موږ راغلي د دې لپاره. هغه شپانه ورته وایي که چیرې یو سړی د دې اسلام او د ایمان پیغام قبول کړي، د هغې انجام به څه وي، د هغې رتبه او مرتبه به څه وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي که چیرې یو سړی اسلام قبول کړي، موږ د هغې سره غاړه په غاړه کېږو، موږ به د هغې سره ورونه یو او هغوی به د ځانه سره خپل ورور شمارو، ځکه انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ټول سره ورونه دي. شپانه چې دا کا واورېدو، مرا ورته وایي زه خو د اسلام ته قبلولو ته تیار یم، تاسو به زما سره څه وکړئ؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ته به زموږ ورور یې، موږ به ستا سره غاړه په غاړه یو. هغه شپانه ورته وایي ته زما سره مذاق کوې، ته زما رنګ ته وګوره، ته ستا رنګ ته وګوره، زه تک تور او ته خوبصورت او ښایسته، او زما رنګ بدبویه دی او ستا د رنګ څخه خوشبویي راځي، او ته په قوم او عرب او زه عجم تور حبش یم، ته به زما سره څنګه غاړه په غاړه سي، او ته به ما سره ورورګلوي څنګه وکړې، ته به زما ورور څنګه سي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ضرور به در سره غاړه په غاړه کېږم، په دې خپله سینه پورې به دې نسم، د خپل ځان ورور به دې بولم، الله تعالی به دې دا توروالی په ښایست در بدل کړي، الله به دې بدبویي په خوشبویي در بدل کړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې وې، د پیغمبر علیه السلام مجلس و، د هغه شپانه په زړه کې دستي اسلام راوړی، رالی پر هغه ځای دستي د اسلام کلمه وویله. چې کله کلمه وویله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي د الله رسوله اوس څه وکړم؟ پیغمبر علیه السلام ورته اسلام خو دې په داسې وخت کې راوړی، اوس د لمانځه زمانه هم نه ده چې زه درته لمونځ وکړم، او اوس د روژې میاشت هم نه ده چې زه درته روژه ونیسم، او ته دومره مالداره هم نه یې چې زه درته زکات ادا کړم، او د حج موسم او زمانه هم نه ده چې زه درته لاړ څه حج وکړم. باره ورته یو عبادت تو ستا و مخ ته ولاړ دی چې هغې جهاد دی، او د تورو در سایو لاندې ادا کېږي، توره واخه په جهاد کې درځه. هغه صحابي ورته وایي، هغه شپانه ورته وایي د الله رسوله په جهاد کې چې سړی ځي، نو د هغې مخ له دوه شکله راځي، یا به دی بل څوک قتل کړي نو دی به غازي سي، یا به دی قتل کېږي دی به شهید سي،
کچیر ز په دې جهاد کې شهید سم زما د پاره بسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عزت ځکه پر مختا ته د دې خبرې ضمانت درکوم کچیر ته په دې جهاد کې شهید سي الله تعالی به تا ته د دې ځکه پر ځای جنت درکړي الله تعالی بستا بد صورتي په شایست در بدلی الله تعالی بستا د بدن بدبوئی اغي په خوشبوئی باندې بدلی اغه شپانه دستی په جذبه کې را لټوره واخسته پیغمبر علیه السلام ته مهما ورته دغه سنت د دې قوم د استاسر امانتي د سنت د خپل مالکانو ورسو بیا راز دین دې ته ویل کیږي اسلام دې ته ویل کیږي د عهد او د وعدې وفا دې ته ویل کیږي چې د کم چا سره جنگ دی او د کم چا سره په مورچه کې ناست دی او د کم چا سره معرکه ده او د کم چا د وینو تویولو انتظار لري لیکن چې د هغې مال او دولت تا ته غنیمت دی لیکن د یو سړي امانت په لاس امانت راغلی دی د یو شپانه لیکن دا امانت او خیانت دې ته تیار نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ورسه پسونه در مالک ورسوه چې امانت خپل مالک ته ورسوي بیا هغه چې پسونه برته د خیبر کلا او لبوتو مالکانو ته حواله کو ورراله چراله چونکه نوې اسلام او نوې جذبه وا او د جنت نوې شوق او د پیغمبر نوې دیدار د مجاهدینو معرکه چې روانه سو په اوله معرکه کې دی شهید چې کله د مازیګر وخت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنگي قیدیان د جنگي ملګرو جایزه اخی چې په جنگ کې څوک شهیدان سوي دي څوک زخمیان سوي دي په دې خپل لشکر کې ګرځي د میدان جنگ په یو کونج کې خلک ډیر سره راټول دي مجاهدین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شندې ورله ورته خلکو صفې شده ورته د الله رسول دلته یو سړی شهید پروت په وینو کې لړلې دی زموږ په دې ټول لشکر کې څوک نه پیژني نه معلوم چې دا اوس د خیبر د خلکو سره مشترفات سوی دی که زموږ سړی دی موږ یې نه پیژنو څوک دی صحابه ټوله په دې کې حیران دي پروت زموږ په طرف کې دی لیکن زموږ په ملګرو کې نه دی لیدل سوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې رالی هغه سیافام هغه حبش هغه تورنګ شپانه د خپل بدن په وینو په خټو کې لړلی پروت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ورته ودرېدی برای سترګو اوښکې وکړي ولې صحابه دا ز پیژنم تاسو یې نه پیژنئ زه یې پیژنم ورته یې دا د الله تعالی عجیبه بنده و په ټوله زندګي کې یوه سجده نه ولګوله په ټوله اسلامي زندګي کې یو لمونځ نه وکړي لیکن زه د جنت حورې وینم چې د هغې مخ له رازغلي د هغې د مخ وینې په دسملو ورصفا کوي د جنت په دسملو یې صفا کوي او زه د هغې حالات وینم چې د جنت حورې د هغې غسل رازغلي او زه د هغې حالت وینم چې د هغې هغه بدبویي الله تعالی د جنت په خوشبویي ور بدلوي او د هغې هغه بدصورتي الله تعالی د جنت په حسن او په سپیني باندې ور بدلوي اوس تاسو ګورئ اعتبار خاتمې ته دی د دې شپانه ټوله زندګي پر کوپر باندې تېره سو که یو ساعت کې د دې څه مخکې مړی دی کافر دی پر کوپر یې مرګ دی دی جهنمي دی لیکن یو ساعت کې د دې څه وروسته چې دی مړ سو دی صحابي دی د پیغمبر او دی شهید دی دی جنتی دی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي العبرة بالخواتیم اعتبار خاتمې ته دی نه معلوم چې کم سړی ته څومره ګناهګاره بولې الله تعالی د دې ګناه څخه خلاص کړي الله تعالی د نیک عمل توفیق ورکړي د هغې خاتمه به پر ایمان سي زما او ستا کم نصیبانو دا څه معلومه ده چې خاتمه مې پر ایمان سي که نصیب پر ایمان